د پاکستان د پوځي رژیم په هوایي بریدونو کې د ملکي خلکو په نشه کېدو غبرګون کې د افغانستان اسلامي امارت دفاع وزارت د پاکستان اسلام آباد نږدې فیض آباد سیمه کې حمزه کمپ په نشه کړي او د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې ګڼ شمېر پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند اوسیدونکي د پاکستاني پوځي رژیم هوایي بریدونو ته په غبرګون وایي پاکستان د اسرائیلو په څیر تګلاره د افغانانو په وړاندې پلې کړې ده. د لال محمد مصطفی په نوم د لښکرګاه ښار اوسیدونکي وایي پاکستاني پوځي رژیم په هوایي بریدو کې ملکي خلک ښځې او ماشومان په شهادت رسېدلي. د دې تیري په وړاندې د خپل اسلامي نظام ملاتړ خپله شرعي فریضه بولي. دا خو بشري جنایت هم دی په دې خاطر چې دی پر عوام خلک باندې مثال د بمباري کې او په کندهار کې موږ داسې خبر شول چې د یو کورنۍ 3 ماشومان ووژل سوي او تقریبا 15 کسه نور داسې ټپیان سوي دي. نو دا داسې دی لکه اسرائیل چې پر فلسطین پر عوام خلک باندې بمباري کوله وژلې نو دوی هم داسې لکه اسرائیل غوندې داسې جنایت پیش ترسره کوي چې دا بیخي د زغملو نه دی. دا د هلمند یو بل اوسیدونکی مولوي تیمورشاه وایي د اسلامي شریعت او نړیوالو اصولو له مخې د پاکستان پوځي رژیم بریدونه ناروا او پر وړاندې سختې مبارزې ته چمتو یو. نو دا بریدونه خو چې دي د اسلام د نظر څخه د پښتنیت د نظر څخه د اصولو د بین الملل د اصولو څخه په هر نگاه چې راواخې دا غلط کار دی، دا ناروا کار دی، دا ناجایز کار دی، دا یو ظلم دی چې د پاکستان پوځي رژیم په د افغانانو په چلند کې دا غلط کار دی. دا موږ په کلک غندو، دا هیڅ نوع تعویل نه لري، هیڅ قسم تعویل نه لري. موږ باید په سر مال ورسره ودرېږو، په سر مال باید د خپل نظام سره ولاړ یو او بله لار موږ نه لرو. هم په سر باید ورسره ودرېږو، هم په مال ورسره ودرېږو. دغه لار د بله لار نه نظام درېږي، هغه مجبوره دي د بل د خاص جنگ پر تپل کېږي. همدا ډول د هلمند یو بل اوسیدونکی مولوي نعمت الله وایي د پاکستان د تیري او تجاوز پر وړاندې دفاع زموږ فریضه ده چې باید ترسره کړو. پاکستان پر افغانستان باندې بریدونه کړي دي، دا ډېر سخت ظلم کړی دی او دا زموږ پر خاوره باندې تجاوز دی، زموږ پر خاوره باندې دا تیری دی چې کوي او بیا په دې فرض روژه کې او پاکستان د اسلامي ملک په نامه باندې یادېږي. نو دا ظلم دی. موږ باید د خپل ولس دفاع وکړو او موږ باید د خپل حکومت سره د طالبانو سره د مجاهدینو سره ودرېږو، که په سري که په مالي موږ باید د همکاري ورسره وکړو، کومک ورسره وکړو چې په هره لار باندې باید موږ یې ملاتړ وکړو، ملګري یې سو. دا زموږ داسې فریضه ده لکه موږ چې فرض لمونځ کوو، دا زموږ داسې فریضه ده چې موږ د خپل حکومت سره ودرېږو. د لښکرګاه ښار اوسیدونکی باچا خان وایي د خپل وسلوال پوځ په پوځي وړتیا او ایماني او عقیدوي جذبې ویاړي د دښمن پر وړاندې برلاسي دي. وایي د خپل اسلامي پوځ ملاتړ کوو او هیڅکله به ذلیل دښمن ته د بري زمینه برابره نه سي. پاکستان یو هغه هېواد دی چې یو زړسوی نه لري او په خاص ډول بیا ځان ته مسلمان هم وایي. دا خوا روژه ده، دا خوا د اختر شپې ورځې دي، دا خوا د دوی بریدونه دي. نو زه وایم چې زما خپل د افغان حکومت ته دا پیغام دی چې دغسې یو غاښ ماتونکی ځواب ورکول سي. باید وویل سي چې تازه د ملي دفاع وزارت ویلي ځواکونه یې د کونړ او ننګرهار ولایتونو په استقامت د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې 14 پاکستاني سرتیري وژلي او 11 نور یې ټپیان کړي دي.